پښتون سره نه د نورګل ولسوالۍ زه درته وایم د مزار دره کې شهیدان ایثار دي، زخمیان دي خلک، هلته د امبولانسونو کار نه کېږي، د ډاکټرانو کار نه کېږي، هلته تیارې د ضرورت دی چې فورا تیاره اوچته شي او هلته کېوځي کښته شي، هلته زخمیان وباسي، خلک ورسېږي. په موټرو کې په 3 ساعتو کې نه رسېږي، په 3 ساعتو کې ټول شهیدانېږي، زخمیان وفات کېږي. هلته اوس د وطن دپاره د 50 نه زیات د شهیدانو تعداد دی، د زخمیانو همداسې بې حساب نشته دی. ټول کورونه ناست دي، ټول کورونو ته مشکل جوړ شوی دی. سیتامو باندې نه کېږي، تیارو کومک ته ضرورت دی چې باید د غټو چارواکو سره راسرسي ولري، سمدستي فورا هلته اعلان ورکړي چې تیارې جګې شي. په موټر باندې 4 ساعتو کې سړی نه رسېږي، ته د ټیم رسې ډاکټرانو باندې کار نه کېږي، باید تیاره جګه شي. بل کال چې کومه مزار دره کې ورانې کړي هماغسې ضرر رسېدلی دی. دا وطن د 80 د شهیدانو تعداد زیات دی. زور نه رسېږي دې سره چې تاسو د امبولانسونو په نمبر څوک وو، د سیتامې په نمبر څوک وو. مشرانو سره باید ولایي سره اړیکه ونیول شي، حتی وزارت دفاع سره اړیکه ونیول شي چې تیارې جګې شي. تیارې جګې نه کړي، هلته نور زخمیان ټول شهیدان کېږي. ډاکټران باید په تیارو کې ورسېږي چې 4 ساعته کې ګاډۍ رسېږي، نو باید تیاره په 1 ساعت 1.5 ساعت کې رسېږي. حد اقلا سلو کې خو به 10 نفره شهیدان باید راوګرځېږي، زخمیان خو به ژوندي پاتې شي. باید د تیارې سره خبره وشي، د تیارې خبره ونه شي، نه کېږي. په ټلیفونو په موټرو په ډاکټرانو باندې نه کېږي. تقریبا اوسه پورې د 100 نه د شهیدانو تعداد زیات دی، شهیدان ډېر زیات دي. وروره ګوله که تاسو چېرته د خلکو د مسلمانانو خبرې اورئ چې دې خبرې سب کوم د دې درولېږم، هلته یو افغان شبکه کار کوي، هلته حتی زما خپله ترورځی شهید شوی دی، زما خپله ډېر نفران شهیدان شوي دي. ماشاءالله ټول راغلي دي ملګري، ټول سبلاورجان دا تقریبا ټول ملګري راغلي دي ننګرهار سیتامې او دلته بس ټول حاضر دي په خدمت ننګرهار سیتامې تقریبا ټول ملګري ښاغلي الله ته دا ډېره غټه خبره چې انسان بل انسان یا الله رضا وکړي دا ډېره غټه خبره لاس دې څوک به د کوم ځای نه راغلي، څوک کوم ځای نه، خاصه دا رضا باندې Thank you.